سلام، له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند کابل پوهنتون سویلي دروازې ته نږدې د موټر بم ځانمرګي برید له امله تر اوسه 8 کسان وژل شوي او 13 نورې ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار څه باندې 1 بجې رامنځته شوې ده. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي له دغې پیښې تر اوسه 8 مړي او 13 ټپیان د دوی روغتونونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه نن سهار 8:30 بجې د قضا د سټاژ او طبي شورا د کانکور ازموینې د دغه پوهنتون په کتابتون کې د قاضي القضات او د سترې محکمې د مشر د ولسمشر د یو سلاکار د طبي شورا د مشرې او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو په ګډون واخیستل شي. د هیواد څارګره ملي اداره ادعا کوي د کندهار پر امنیه قمندانۍ د طالبانو تېره ورځنی ډله ییز برید له پاکستانه سوق اداره او رهبري کېده. دغه بنسټ په یوې اعلامیې کې ویلي داسې غږیز اسناد یې ترلاسه کړي چې بریدګر د برید پر مهال په منظم ډول د پاکستان په چمن سیمه کې د ملا آغا په نامه د یو کس لخوا د ټلیفون پر کرښه رهبري کېدل. څارګرې ملي ادارې په اډه کړې چې دغه موضوع په جدي ډول تر څېړنو لاندې ده او ډېر ژر به نور جزئیات هم له هیوادوالو سره شریک شي. خو طالبانو د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې ټول عملیاتونه یې په هیواد کې دننه طرحه او پلي کیږي. د دې سره سم ولسمشر غني د کندهار پر امنیه قمندانۍ د طالبانو وسلوال ډله ییز برید وغانده. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې زیاته کړې طالبانو په دې برید سره وښوده چې د جګړې او پر ملکیانو د بریدونو د دوام نیت لري. د ویل چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تېرې ورځې د 2 بریدګرو په وسلواله او ځانمرګو بریدونو کې 2 ولسي وګړي او 3 پولیسان وژل شوي او همداراز 59 ولسي وګړي او 20 نور پولیسان ټپیان شوي دي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو چڼیز عملیات پیل شول. مارجه ولسوالۍ د هلمند یو له مهمو او لویو ولسوالیو شمیرل کیږي چې د تېرو 4 کلونو راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ او ګڼې سیمې د دوی په ولکه کې دي. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم تر سترګو کیږي. ویل کیږي تر اوسه په دې عملیاتو کې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال حاجي ناصر په ګډون 30 طالبان وژل شوي او دغه عملیات همداراز دوام لري. د غزني په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 8 طالبان ووژل شول. دغه عملیات تېره شپه په ملک الدین سیمه کې ترسره شوي دي. د غزني د والي ویاند زیاتوي په دې عملیاتو کې طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د فراه په مرکز کې د یوې نښتې له امله 2 طالبان وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه نږدې 11 بجې په قلعه غلام صدیق خان سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو له برید وروسته رامنځته شوې ده. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي په دې نښته کې 3 پولیسان هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.